د تیر کال د اګست میاشتې پر 15مه نیټه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک تر نیول کېدو وروسته پر دغې ډلې باندې د وژنو، ربړونو او د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو تورونه لګول سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټوني ګوتریش بیا ویلي دي چې سازمان یې د طالبانو پر وړاندې داسې د اعتبار وړ تورونه اورېدلي دي چې له مخې دغې ډلې تر سلو ډېر د پخواني حکومت غړي د غچ اخیستنو په پیښو کې وژلي دي. طالبان بیا ډېر دغه تورونه ردوي او ادعا کوي چې د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره یې د خپلو لیکو د تصفیې کمیسیون رامنځته کړی. زه د همدې کمیسیون له مشر مفتي لطیف الله حکیمي سره په دې مرکه کې پر طالبانو د لګېدلو تورونو په اړه خبرې کوم. ښاغلی حکیمي، راځئ پیل د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خبرو وکړو. تاسو له څو موردو وژنو خبر یاست او څه مو کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. راپور دوه ځلې نشر شو، ستاسو په یاد د ملګرو ملتونو لخوا او یو د بشر حقوقو سازمان یو ملت سواش لخوا نشر شو. همدغه ته ورته راپور په هغه کې په اسلامي امارت باندې تورن لګول شوي چې پخواني کسان د تیر اداره کې چې کار کوي هغوی یې اشکنجه کړي او یا یې وژلي، تر سلو زیات کسان فکر کوم دوی راپور ورکړی و چې وژل شوي دي. خو په حقیقت کې دا څه چې دوی وایي دا فیسبوکي راپورونه دي. زه تاسو یو نمونه ووایم. ما ته یو راپور راغی 43 کسان چې د ارزګان په ولایت کې دا کسان وژل شوي دي. نمونه او شهرت یې ټول وو. ما د ارزګان تصفیې کمیسیون له مسؤل سره هغه لیست شریک کړی. هغه 43 کسان ټول دلته دي، فعال دي. موږ سره هغه د ځینې استخباراتو ځینې د پولیسو ځینې د پخواني اردو خلک وو. هغه موږ سره اوس هم کار کوي. درویلېږم او که غوږونه درته واورم که نمبرونه درته ولېږم، یعنې تر دې حده پورې دا خبره دومره 43 کسان په هغه کې یو کس هم نه ځورول شوی و، نه اشکنجه شوی و. ښاغلی حکیمي، دا خو یوازې د بهرني هیوادونو او نړیوال سازمانونو څرګندونې نه دي. په کندهار، هلمند، خوست، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې عام خلک هم ورته څرګندونې کوي او وایي چې دغسې یو څه پېښ شوي دي. ګوره، شخصي دښمنۍ موږ هم نه ردوو. تاسې هم به کېدای شي مطلب دغه وي چې داسې کسان ځینې پېښه شوي دي. د هغو پېښو د مخنیوي دپاره هم موږ ژمن یو، او همدغه کمیسیون یوواله دندو څخه دغه وه چې د دغسې پېښو مخنیوی وکړي. هغه کسان چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې اوسېږي او ټوپکو څخه په استفادې باندې خلک ځوروي، د هغو مخنیوی وشي، هغه له سب څخه اخراج دي. شخصي پېښې شوي دي هم په دومره کچه باندې دوی وایي په دې دومره کچه باندې هیڅ نشته، او ځینې که شوي وي د هغو د تدارک لپاره کار شوی او تحقیقات په هغه مورد کې شوي دي. نو دا دی چې د راپورونه ورکوي او ورباندې موږ خبر نه یو. نو نه پوهېږم دا اوس د بشر د حقوقو سازمانونو دي که کوم استخباراتي سازمانونه دي او موږ ته درک نه معلوم. تاسو همیشه دا خبره کوئ چې مسؤلیت نه منئ، تر ډېره وایي چې دا خصومتونه شخصي دي. خو ستاسو مسؤلیت دا دی چې باید د خلکو څخه ساتنه وکړئ. که ستاسو واکمنۍ کې داسې پیښې رامنځته کېږي نو فکر نه کوئ چې مسؤلیت یې ستاسو پر غاړه دی او تاسو مسؤل یاست؟ د خلکو د ساتنې لپاره موږ ژمنتیا ښودلې ده او همدا راز اقدامات مو کړي دي. لکه امنیتي کمیسیون په چوکاټ کې په نامه باندې د درو وزارتخانو په چوکاټ کې کمیسیون ایجادول، همدارنګه تصفیه کمیسیون ایجادول، نورې لارې چارې پر کار باندې اچول، د خلکو شکایتونو لپاره شمېر اعلانول، او همدارنګه خلکو شکایتو ته عملاً رسېدګي کول. او همدغه ژمنتیا سبب ده. او د ژمنتیا سرچینه بخښنه غواړم د خبره پوره کړم، سرچینه له عامې عفوې څخه که داسې وایي چې یعنې اخیستل کېږي، که داسې وایي چې موږ د انتقام جویي مسله په زړه کې وایي یا مو اراده وایي او یا مې چاته اجازه ورکولی، نو بیا ډېره ښه پلمه جوړه وه. د افغانستان له سقوط څخه وروسته د تېره اداره سقوط شوه، امارت حاکم شو، نو دا چا څخه هر انتقام سړی اخیستلی شوی، هر چا اخیستلی شوی. خو د هغه دپاره چې دلته د وینو نور مخنیوی وشي، د خلکو ځورول مخنیوی وشي، عام عفو اعلان شو. او دغې عامې عفوې نتیجه ده تاسې ګورئ پوهېږئ چې هغه کسان چې هغو فدایي عملیات کول پر ځینو کسانو باندې، پر هغو باندې اوس هغه فدایان بیرته پیرې باندې کوي، ګزمې باندې کوي او هغوی د تحفظ لپاره هر ورځ اقدامات کوي. تاسو تر اوسه کوم څوک مجازات کړي؟ بلې پېښې رسېدلي دي، د هغه تاسې ولیدل چې د کس وهل شوی و، بیا هغه د هغه وهونکی ضارب هغه ونیول شو، محکمې ته وسپارل شو، محکمه شو. همداراز دغه موږ چې تر ننه ورځې پورې ګوره موږ 4,000 بله ولې نه جزا سزا ورکول هغه د محکمې کار ده. محکمې د پوره صلاحیت کې خوشي کوي که سزا لري که ډېر ورکوي. طالبانو ډېرې محکمې پرېکړې وي ژر ترسره کوي، یعنې تر اوسه هغوی ته لا جزا نه ده ورکول سوې او دا مو پرېښودې محکمې ته.
ولې نه د سزا او جزا معرض وکړي، هغه محکمې او دا چې دی علني کوي، هغه د محکمې صلاحیت کې علني کوي. خو دا چې پر محکمه باندې څوک زور اچوي چې خامخا دا موضوع علني کړي، سزا ورکول شوې. ګوره تر نن ورځې پورې موږ 4000 کسان دوه درې بالا موږ له صفونو څخه اخراج کړي. دغه څوک و؟ دغه هغه و چې شخصي انتقام ته یې لمن وهله، یا یې خلک ځورول او همداراز د خلکو کشکجي کولو کې لاس و، یا یې بده سابقه وه. دغه معنا دا ده چې دا ژمنتیا موږ ورته ښوولې ده او عملي کار مو کړی ده. دا معنا ورکوي چې ولس دې انشاءالله تعالی ډاډه اوسي. که ځینې موارد وي هغه به شخصي وي او د هغو به معلومات کېږي، پلټنه به یې کېږي او بالاخره به مجرم کس ته سزا ورکول کېږي. ښاغلی حکیمي، فکر کوئ چې دغه د دوی ایستل د صفونو څخه به دا سزا به دوی ته کافي یې؟ یعنې تر دې وړاندې تاسو کومه جزا نه ده ورته ټاکلې؟ دا هغه کسان دي چې تر د امارت تر حاکمیت له مخې ځینې جرایم کړي وي یا بده سابقه وي، اکثریت هغه کسان دي. نور د امارت له حاکمیت څخه وروسته نه امارتي کس ته نه وي بل کس ته جرایم معاف دي. هېڅ قسم جرم یعنې قضایي مسؤلیت هېڅوک نه لري. نو هغه څخه وروسته که څوک د جرایمو مرتکب سي، هغه ته به حتما سزا ورکول کېږي او هغه موارد موږ لرو چې موږ محکمې ته سپارلي. خو دغه شمیرې چې تاسو یاد کړې په دوی کې لوی جرمونه هم شته، لکه ستاسې جنګیالي د پولیسو چارو تجربه نه لري، له همدې کبله په کابل کې پر چک پاینټ یوه نجلۍ ووژل سوه، په کندهار کې هم یوه ورته پیښه رامنځته سوه او دغه ډول په نورو ولایتونو کې هم د دغسو پیښو موږ ته راپورونه رارسېدلي دي. دا خو د شخصي خصومت موضوع پورې تړاو نه لري، دا ستاسو لخوا ګمارل سوي کسان دي. څومره مسؤلیت ستاسو دی او د مخنیوي لپاره یې څه کوئ؟ بلې داسې موارد چې وو لکه د کندهار، پنجشیر، کابل او همداراز په نورو ځینو ځایو کې داسې پېښې وسوې، دردونکې پېښې واقعا. دا د سوء تفاهم نتیجه وه چې یو دوه کسان ولاړ دي په چوکۍ باندې، یو اجازه ورته وکړه چې بل نه یې لیدلي، تر بل موټر مې هم هغه ورباندې ټکان وکړي. دا ټول هغه موارد دي. دا قصدي ته ورته اعمال دي. خو هغه دا ګمان وکړي چې ما څخه موټر وځغلاوه لکه چې دښمن و، چې تر څو بل ورباندې خبرېږي چې اجازه یې ورکولې د ټک ورباندې کوي او هغه کس وژل کېږي. په دې باندې موږ تاسف کوو او رنځ وړو او واقعا دا دردونکي دي. خو د هغه دپاره چې مخنیوی وشي، هغه پولیسي نظام برابرول دي. د هغه دپاره چټک دا اقدامات شوي دي. تاسو خبر یاست چې هره ورځ د ورځې په تېرېدو سره د پروزلو اشخاصو کې اضافتوب راځي او انشاءالله تعالی یو ملي د تحفظ دپاره کافي داسې پولیس به جوړ شي چې هغه له ښې تجربې څخه برخوردار وي او لازمې زده کړې وي. تاسو فکر نه کوئ چې د دغو ډول پیښو ډېر مسؤل د طالب چارواکي دي، یعنې هغوی ګرم دي؟ هغه کسان چې دوی د لاسه څخه پیښې کېږي، نو هغه خو مستقیم په جرم کې ولاړ کس مجرم ګڼل کېږي، او هغه څوک چې ده ته یې تربیه نه ده ورکړې یا یې دی پر دغه ځای باندې درولې، دی تجربه نه لري، هغه په دویم قدم کې وشي، هغه شریک جرم ګڼل کېږي. دغه دپاره اقدامات شوي دي او موږ هغو پیښو څخه د بیا تکرار مخنیوي دپاره لازم اقدامات شوي دي. او دا پیښې په هر هېواد کې کېږي، داسې نه چې یوازې په افغانستان کې دي. او بیا داسې نوی نظام وي، هغوی ټول تجربه د حکومتدارۍ دی یا د پولیسي زندګۍ د دوی ټوله 6 میاشتې وي، او په دې وخت کې دوی ته لازم تجربه هم نه ولري او زده کړې هم نه وي. لا جرم داسې پیښې به کېږي. خو زه دا نه وایم چې دا پیښې دې کېږي، دا عادي خبره نه ده. عادي خبره نه ده. د دې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات باید وشي او شوي دي. ښاغلی حکیمي، 6 میاشتې زه فکر کوم چې شاید خلکو ته ډېره اوږده موده یې. په دغې موده کې تاسو فکر نه کوئ چې بالاخره باید دغه کوم کړاوونه چې دی دا باید پای ته ورسېږي او بالاخره به دوی دا مسلکي کسان یې؟ تاسو مخکې ویل چې سوء تفاهم باندې دا هر څه سوي دي، نورې به دغسې سوء تفاهم څومره ډېرې پیښې وسي که تاسو جدي اقدام ونه کړئ؟ بلې د سوء تفاهم دا معنا نه ده چې نو دا پیښې دې کېږي، دا به ټول په سوء تفاهم باندې حمل کېږي. دا په دې باندې سړی نه ځان خلاصولی شي او نه د نظام لخوا څخه دفاع کولی شي. زه دا وایم چې هغه څوک چې په قصد باندې دا کارونه نه کوي او دغه د تدارک دپاره ژمن وي، د مخنیوي دپاره یې متعهد وي، د پولیسو د منظمو پولیسو جوړولو دپاره یې مټې رابډ وهلي وي او کار یې کړی وي، او همداراز د دغه پولیسو د داسې سمولو دپاره چې په نړیواله سطحه باندې د منلو وړ پولیس شي او خپله وظیفه په پوره ایمانداري سره انجام کړي او د خلکو ځورولو د خلاص واخلي.
دا یو اوږد مزل ده. دا ټکي مهم دي او کار غواړي او پر هغه باندې تر خپله وسه پورې کار د کورني چارو وزارت کړی. ښاغلی حکیمي، د دې ترڅنګ موږ ځینې نور راپورونه هم درلودل چې په هرات ولایت کې ډېر خلکو د دې څخه سر ټکوي چې ګواکې طالبان ډېر خپل خپلوان په دغه څوکیانو کې د اماراتو کښېنوي او ډېری یې هم ډېر کم تجربه کسان دي، د دوی سره هم بد چلند کوي، اصلا په کار باندې هم نه پوهېږي. تر کومه کچه دا خبره حقیقت لري او تاسو څه وخت کدرونه راولي د دوی پر ځای باندې کښېنوئ؟ ګوره دا ټول کسان په هیڅ نظام کې هم مسلکي نه وي او نه داسې څوک ښوولی شي چې ټول کسان دې له الفه تر یا پورې ټول مسلکي کدرونه وي او په هر وخت کې دې وي. ما عرض وکړئ چې د نظام د پیاوړتیا دغه د خپل د نظام د قوت لپاره مهم ده چې باید مسلکي کسان وکړي. دا نه چې زه اوس فقط دومره وایم چې وایم دا د ولس لپاره یو ښه زیری دی، بلکې دا وایم چې دا د نظام د تقویت لپاره د ولس وسایل لپاره دغه اړینه خبره ده او ډېره لازمه ده او نه مسلکیتوب په ځینو ځایو کې شته. دا موږ نه ردوو چې موږ نه وایو چې 100% زموږ کسان دا چې په چوکۍ باندې دا ټول مسلکیان دي. موږ دا وایو چې په دوی کې هغه کسان چې په دا نظام ته ژمن وي، جوهر هم ورپکښې وي د کار کولو او د ماده د انفعال یې هم وي چې شی زده کولی شي او همداراز د ولس سره خواخوږي هم لري. بعد سابقه هم ونه لري په غلا او په دغه باندې په لوټ باندې او په جرایم باندې هم ملوث نه وي. نو همداراز کسان پیدا کول خو ضروري دي. البته مسلکیتوب یو پدیده ده، یعنې موږ باید هغه په پام کې ونیسو او هغه ته ژمنتیا د مشرتابه مقام لري. په ځینو مواردو کې به خامخا داسې ځینو ځایو کې به تاسو ته ویل شوي وي چې غیر مسلکي کسان شته. دغه معنا دا نه ده چې ټول مسلکیان دي او نه موږ دغسې وایو چې ټول نه دي مسلکیان. ښاغلی حکیمي، که دغه موضوع ته راسو، موږ په دغه هیواد کې 20 کاله شاید په ډېرو ځوانانو باندې ډېره پانګونه سوې یې، خپله هم کدرونه لرو چې په همدغه پولیسو کې او په ډېرو چارو کې په تېر نظام کې د نجیب په حکومت کې او همدا ډول د تېر جمهوریت کې هم کار کړی دی. ولې هغوی دغه کارونو ته نه ګماري چې د خلکو مشکلات هم راکم سي، شکایات هم راکم سي؟ تاسو ته معلومه ده چې حاکم نظام په قرار باندې دا کار هم وکړي. هغه کسان چې هغوی ما چې مخکې ذکر کړو هغه مواصفات ولري حتما به په کار کې راځي. زه خپله باید د خپلې ادارې څخه په دفاع کې یو ټکی ووایم. تر 300 زیات ما سره په سر مفتش د ملي پوځ سر مفتش ما سره تر 300 تنه زیات کار کوي او هغوی مطلق مسلکي دي. هغه کسان دي چې هغوی په خپله وایي موږ په سر کې داسې کس وي چې هغه په امارت کې دا د تېر حکومت کسان دي. هم دي د تېر حکومت کسان دي، مطلق د تېر حکومت کسان دي. او یوه لا بله باید علاوه کړم چې دلته د تشیع تسلل د دې لپاره چې دا موضوع نه وي او له بیخه څخه وښي دي. دغه دپاره ما په صراحت سره وویل ملګرو ته زما د دفتر امیر او نورو ته چې ما مطلق به فتش ولې 2 کسان په ټول سر مفتشیت کې 2 نفره تشیع او ما نور کسان او 6 نفره مو راوستو. د دې لپاره چې هغو ته ونډه ورکول شي. البته مسلکي کسان، ژمن کسان، د وطن خواخوږي کسان چې په جرایمو کې ملوث نه وي او دا په تېر کې چې وو هغه مطلق ټول له ما سره اوس هم کار کوي. دا د ټول نظام په سطحه څومره عملي ده؟ د ټول نظام په سطحه باندې ښه خبره ده چې ژمنتیا ورته شته. عملي خو به په قرار باندې تاسې معلومه وي. هغه کسان چې هغوی څه په ځان کې لیدل او برابر نه وي، یا نظام سره ځان نه سوی عیارولی، یا جواب نه سوی ویلی، یا بیرېدلو له او بعد سابقه یې وه، هغوی اکثریت وتلي دي له هېواده څخه. نو هغه چې پاتې دي د هغو معنا ده چې دا ژمن کسان دي او د هغو مصرفولو ته د هغو څخه خدمت اخیستلو ته بیا موږ ژمنتیا لرو او دا به په وخت باندې اضافه کېږي انشاءالله او ټولې ادارې به مسلکي کېږي. هغه کسان چې د امارت له ادرسه څخه راغلي وي هغوی به له دغو کسانو څخه چې مسلکیان دي څه زده کوي او د وطن خدمت کوي. ښاغلی حکیمي، یوه بله پوښتنه دا ده چې په دا وروستیو کې ډېری هغه ښځې چې مظاهره یې کړې دي او ځینې خبریالان یې ونیول سوې او لا نادرکه دي او خلک ډېر ورته اندېښمن دي چې دا څه سولې، د دې مسؤلیت تاسو منئ؟ دې مسؤلیت خو زموږ ادارو نه ده منلی. نو ما ته خو خپله یو سناریو معلومېږي چې یوې ښځې نیولې کېږي. نو نه پوهېږم ته د شا به د چا لاس وي، د دوی به څه عزایم وي.
پروردګار په خبر ده زموږ ادارو منلې نه ده دا خبره او ما چې پوښتنه کړې د موږ ادارو څخه هغوی وایي چې که موږ سره وایي موږ بیا به دا خلاف وکړو چې څه ضرورت و خو د هغو پر دوسیه باندې به مغه ورکړی و یا به کله چې هغې جرم کړی محکمې ته سپاري تاسې یوه خبره باید یادې وي موږ افغان ولس هغه د اسلامي شاعرو څخه دفاع په لاره کې دا ټول څه کوي هر څه کړي دي نو دغه خو داسې څه سپکې سپورې خبرې وسوې او څه سپک حرکتونه وسو دغه دپاره نو کیدای شي چې یو چا به په خپل سر باندې یا به یو خواخوږي چې هغه چې د اسلامي شاعرو سره ډېره خواخوږي لري هغوی به کیدای شي دا کار کړی وي امارت که منلي وای بیا به دا د دې موضوع چې موږ به په خلاصولو باندې مکلف وو اوس موږ کوشش کوو دا د وطن ښځې دي دغه ښځې دي خو باید د اصلاح لپاره کوشش وشي د راضي کولو کوشش وشي همداراز نورې دا دی نه موږ اضافه بولو یا موږ وایو دا د وطن نه دي دغه هم د وطن خلک دي د وطن ایلو یا ټول موږ د وطن بولو او وطن کې د هغوی په دې هېواد کې د هغوی ټولو حقوق ورته ژمن دي زه دا وایم چې خشونت ته و او تظاهراتو ته و سپکو سپورو ویلو ته ښاغلی حکیمي خو اوس همدا انګېرل کېږي چې دوی خو نادرکه دي خو مسؤلیت یې خو ستاسو دی که دوی نادرکه هم یې تاسو باید پیدا کړئ او د دې ساتنه هم د دغه ټولنې ساتنه چې اوس تاسو حاکم یاست ستاسو په لاس کې دی بالاخره به د دوی سرنوشت څه کېږي دوی به پیدا کوئ د دوی په وړاندې به ستاسو مسؤلیت څه به وکړئ تاسو حتما به پیدا کېږي د نظام ذمهواري ده چې د وطن له هر فرد څخه دفاع وکړي که ما عرض وکړي د دې وطن هر سړی په دې نظام باندې حق لري د دې جملې څخه دغه مېرمنې هم دي خو زه وایم دا مېرمنې د دې پر ځای باندې مېرمنې کار څوک کوي د دې پر ځای خشونت ته لاس واچوي یا د نظام څخه د تضاد په وجه باندې اسلامي شاعرو ته سپکاوی وکړي تر هغه دغه ښه ده چې په حسن تفاهم باندې موضوع حل کړي امارت داسې نه ده چې له چا سره تفاهم نه کوي دیالوګ نه کوي دا زموږ د وطن خویندې دي هر څوک چې وي د هغوی سره موږ خبرو ته حاضر یو هغوی ته قناعت هغوی ته د همداراز تاسې پوهېږئ چې اسلامي امارت ته اعلان وکړي چې هغوی ته به کار او د روزګار زمینه برابرېږي او همداراز د زده کړو ښاغلی حکیمي په ټولنې کې هر وګړی چې ژوند کوي هغه د اعتراض حق لري چې اعتراض وکړي دا د دوی حق چې دوی اعتراض وکړي او باید ورته ځواب هم پیدا سي بالاخره به دا ځواب دوی ته څه یي دوی خبرې دي اعتراض کول هم څه مراحل لري لکه عدلیه وزارت او کورنۍ وزارت دا به په جریان او له هغو څخه اجازه اخلي دویمه خبره دا ده چې اعتراض ته هغه صورت وي که خبره نه حل کېدلې بیا نو سړی سلکان بیا نو خلک سلکان لا شپږ میاشتې کېږي د دوی پر تړاو باندې هېڅ کوم خبره هم نه ده حل سوې نو تر دغه مهمې خبرې پاتې دي خو نه دغه ځانو ته حق نه ورکول سوی مسایل په وطن کې پاتې دي یعنې تاسو د ښځو حقونه مهم نه دي داسې یو موضوع ده چې نړیواله ورباندې ټول بحث کوي څوک سترګې نیسي په ټوله د ښځو د حقوقو وزارت نړیوال موږ ښه پوهېږو راځئ وروستۍ پوښتنه به تاسو نه وکړم تاسو د دفاع وزارت د یو لوړپوړي چارواکي په حیث او دا چې د چارن او تصفیې کمیسیون مشر یاست دغومره مدت کې شپږ میاشتې کې دغه پیښې چې سوي دي تاسو خپل حکومت ناکامه بولئ که کامیابه حکومت لومړنۍ مرحلې دي او نوی پیل کړی دی په انقلاب ده زه دا وایم که داسې وایي چې دغه د عفو فرمان نه وایي د امارت دغه انعطاف نه وایي د مهرباني ترحم پر ملت باندې او همداراز هر چاته عام عفو لکه دغه د دې هر څوک ځینې برخوردار د هغه څخه استفاده کړي که دا نه وای بیا به ډېر مشکلات وو او دا داسې بېساري کار ده ځکه دلته ګوره تاسې پوهېږئ چې هغه څوک چې هغوی وینې تو کړې وي او 20 کاله یې بد عمل کړي هغه هم دلې ګرځي هغه هم دلې شته دا ډېر ښه انعطاف ده له دغه څخه باید استفاده دا ولس هم وکوي امارت هم دغسې اقدامات نور هم پسې وکوي امارت به کامیاب ان شاء الله تعالی وي ځکه چې بدیل یې نشته او دومره خبره ده چې د هر چا و مشورې ته غوږ نیسي سالم انتقاد ته هم غوږ نیسي او د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن ښاغلی حکیمي ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله تر بیا پورې ښې چارې انشاءالله